مهر وهو دغشان مستحب دادی د امام او د مقتدی لپاره چې د امین په زور وي او حدیث کې درځي امام ابو داود رحم الله راوړی ابو هريره رضي الله عنه چې ترك الناس التأمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين رفع صوته فقال آمين كلج برسول صلى الله عليه وسلم ولا الضالين آمين ببزور رفع صوته وواز بوچتك ده رواية امام ابو داود راوړی او صحیح سند دی او امام ابن ماجه رحمه الله چې کوم روایت راوړی پای کې سردا الفاظیات دي حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد رسول صلی الله علیه وسلم په دومره आवाज کې امین وی چې اولنی صف واورید به چې به ټولو امین وی نو د جمعات به خوځیدو سم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو ورونو مقتدیان به د امام پسې امین په پټه باندې وای او دا مسأله یعنی امین بسر دا د قرآن د آیات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشمیر احادیثونه ثابته ده او امین بالجهر یعنی په زور د امین ویل د مقتدی د پاره په هیڅ صحیح حدیث کې نشته غیر مقلدین چې د کوم احادیثونو استدلال کوي دا یو حدیث هم د دوی د پاره دلیل نه دی یو حدیث چې دوی په دلایلو کې پیش کړي د حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث ده حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ترك الناس والتأمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها الصف الاول فيرتج بها المسجد ابن ماجه صفحه یوتیا رقم الحديث 853 باب الجهر بآمين یعنی حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې ټول خلکو امین پریخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله سوره فاتحه ختم کړه نو امین به ویلو تر دې چې اول صف به واوریدلو نو پسو بکړنګېدلو مسجد په امینونو باندې نو ګوري ورونو زه به تاسو ته 9 جواب ذکر کم او په دې 9 جوابونو کې به د دې حدیث پوره تشریح وشي اول جواب ګوري ورونو په دې حدیث کې د مقتدی لفظ نشته وابیان دلته قیاس کوي د مسجد د کړنګار نه وابیان قیاس کوي چې دا کړنګار د مقتدیانو د आवाज نه پیدا شوی دی حالان کې وابیان په نورو ځایانو کې قیاس ته د شیطان کار وایي نو دلته په خپل ګمان ولې دا شیطانی کار کوي یعنی د مقتدی لفظ په دې حدیث کې نشته او دوی قیاس کوي او د مقتدی لفظ ترې نه معلوموي دویم دغه جمله د مسجد د کړنګار جمله چې وابیانو د دې قیاس بلډینګ ور باندې درولې ده دا جمله یو بی بنیاد جمله ده او د نقل او د عقل دواړو نه مخالفه ده ځکه چې همدا روایت په ابو داود جل اول صفحه 115 رقم 904 باب التأمین وراء الامام کې ذکر شوی دی او په مسند ابو یعلا کې مشته وګوره تعلیق آثار السنن جل اول صفحه 490 او په دې دواړو کتابونو کې د مسجد د کړنګېدو جمله نشته حالان کې هغه حدیث هم د بشر ابن رافع نه روایت ده او دا حدیث هم د بشر ابن رافع نه روایت ده دریم جواب ګوري ورونو د دې حدیث په سند کې یو راوی دی بشر ابن رافع ابو الاسباط الحارثي النجراني امام بخاری امام احمد امام ابن معین امام نسائی امام ترمذی ابو حاتم یحیی ابن معین او نور ټول محدثین بشر ابن رافع
ضعیف وي. میزان الاعتدال جلد اول صفحه یوسل او څلوېښت، تهذیب الکمال جلد 2 صفحه 250، تقریب التهذیب صفحه یوسل او 2 شپېته. ابن حبان رحمه الله د په باره کې فرمایي يروي اشیاء موضوعه كانه المعتمد لها، یعنی د موضوعي روایت را نقلول. میزان الاعتدال جلد اول صفحه یوسل او 40. نو دا راوی دروغجن دی، دا حدیث موضوعي دی. علامه ابن عبد البر رحمه الله په کتاب الانصاف کې لیکلی دی چې اتفقوا على انکار حدیثه وطرح ما رواه وترك الاحتجاج به، لا يختلف علماء الحديث في ذلك. آثار السنن صفحه 95. یعنی د محدثینو په دې اتفاق دی چې د روایاتو سخت انکار پکار دی او د روایاتو غرزول پکار دی او د په احادیث استدلال نه دی پکار. په دې کې د علماو د حدیث هیڅ اختلاف نشته. امام ابو حاتم رحمه الله فرمایي چې وبشر بن رافع الحارثي ضعيف الحديث منكر الحديث لا ترى له حديثا قائما، کتاب الجرح والتعديل جلد اول صفحه 350. یعنی بشر ابن رافع چې د دې حدیث راوی دی د حدیث ضعیف دی، منکر دی او هیڅ صحیح حدیث نه لري. امام محمد ابن طاهر الظاهري المتوفى 1500 هغه فرمایي چې بشر بن رافع النجراني يدع الحديث، تذکره مقدسی صفحه 115 ذیل موضوعات کبیر. او مخکې لیکي چې بشر بن رافع النجراني يروي الموضوعات صفحه 100. یعنی د دې حدیث په سند کې چې کوم راوی دی بشر ابن رافع د موضوعي روایت ذکر کوي، نو د حدیث موضوعي دی. خو د وابیانو د پاره پوي د خریوي که د سپوي. حافظ ابن حجر رحمه الله د دې راوی په باره کې فرمایي چې فقيه ضعيف، تقریب صفحه 4. یعنی دا فقيه په فقه پویدو خو ضعیف او په حدیثو کې. د حافظ ابن حجر استاد علامه نور الدین الهیثمی رحمه الله فرمایي چې وقد اجمعوا على ضعفه، مجمع الزوائد جلد اول صفحه 93. څلورم جواب ګوره دا دی. ګوره دریم جواب په حاصل باندې خو تاسو پوه شوئ د دې حدیث په سند کې بشر ابن رافع دروغجن راوی دی، موضوعي روایت به ذکر کول. بیا هم د وابیانو د مزاج مطابق د روایت ولو که موضوعي وي خو دوی ورته صحیح وي. څلورم جواب دا دی چې د دې حدیث یو بل راوی دی ابن عم ابي هريره، هغه ګوره مجهول دی. میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 380، تلخیص الحبیر جلد 3 صفحه 350، نصب الرايه جلد اول صفحه 301، حاشیه ابن ماجه صفحه 201. خپل غیر مقلد مولوی عبد الرؤوف د صلات الرسول په حاشیه باندې لیکلي دي غیر مقلدینو اقرار کړی دی چې د دې حدیث سند ضعیف دی، ځکه چې بشر ابن رافع پکې ضعیف دی او ابو عبد الله دا پکې مجهول دی. صلات الرسول صفحه 209. ناصر الدین الالبانی چې غیر مقلدین ورته د پیغمبر په نظر ګوري هغه هم د حدیث ته ضعیف ویلي دي. ضعیف سنن ابن ماجه صفحه 102 او 953. پنځم جواب ګوره دا دی چې د حدیث دا جمله چې د مقتدیانو صحابه کرامو په امینونو باندې په مسجد وکړنګېدو، نو دا جمله د قرآن پاک نه صراحتا مخالفه ده، ځکه چې په دې روایت کې داسې ذکر شوي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز به صرف تر اول صف پورې ورسېدلو او بیا به مسجد په امینونو وکړنګېدلو. نو وابیان وایي چې دا مسجد چې په امینونو کړنګېدلی دی دا د مقتدیانو امینونه و، نو مقتدیانو اواز به دومره په زور و چې مسجد به کړنګار شروع کړو. ګوري ورونو د دغه دروغجن روایت نه معلومیږي چې معاذ الله ثم معاذ الله صحابه رضوان الله علیهم ټول د قرآن پاک مخالفت کولو. د دې حدیث نه خدا معلومیږي ځکه چې د الله حکم دی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، او په دې روایت کې دي چې صحابه خاص طور په مسجد کې او بیا خاص طور د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې په لمانځه کې د دې قرآني آیات مخالفت کولو او خپل منځونه بربادول. د پیغمبر علیه السلام اواز به تر اول صف پورې رسیدو او د صحابه اواز به دومره په تیز او په زور او د پیغمبر په اواز چې مسجد به وکړنګولو. حالانکه الله پاک فرمایي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. شپږم جواب دا دی چې په دې حدیث کې د مسجد د کړنګار ذکر دی، حالانکه کړنګار چې دی په پوخ او ګمبددار مسجد کې پیدا کیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د مسجد نبوي چت د کجورو د ډډونو نه جوړ شوی او په باران کې برات څڅېدو. په دې کې کړنګار پیدا کېدل عادتا محال دي.
اوم جواب دا جمله سره د دې چې د قرآن نه خلاف ده، د عقل او د نقل نه خلاف ده، او د انتهایی د حدیث انتهایی ضعیف او موضوعی ده، د دې سره سره د صحابه او د تابعینو د اجماع هم د حدیث خلاف ده. ځکه کدی حدیث وابیان دی حدیث باندې عمل کوي نو ګوري ورونو د دې حدیث په اول سر کې د ابو هريره رضی الله عنه فرمان داسې ده چې ترک الناس والتأمین، یعنی ټول خلکو امین بالجهر پرېښی ده. دا خلک څوک؟ دا د پیښور او د افغانستان او د هندوستان خلک نه و، دا صحابه او تابعین و. ابو هريره رضی الله عنه په دې کې هیڅوک نه دي مستثنا کړي، یعنی ټول صحابه او تابعین امین پرېښی دی، ترک الناس والتأمین. ابو هريره رضی الله عنه په ټوله دوره د خلافت راشده کې ژوندی و، وروسته هم تر ډېرې زمانې پورې ژوندی و. نو په ټوله دوره د خلافت راشده کې او وروسته زمانه کې ټولو خلکو امین پرېښی دی، ځکه ابو هريره صاحب څوک نه دی مستثنا کړی. نو معلومیږي دا چې د ټولو صحابه او د تابعینو په دې اجماع وه چې امین به په پټه لوستلی شي. د ابو هريره رضی الله عنه وفات په 950 کې شوی دی، خلافت راشده لیدلی دی. معلومیږي دا چې د صحابه او د تابعینو کبارو په دور کې هیڅ چا په زور امین نه دی ویلی، بلکې په ټول خیر القرون کې هیڅ چا په زور امین نه دی ویلی. اتم جواب دا دی. اول د دې جواب نه مخکې زه تاسو ته تمهیدن یوه خبر ذکر کوم. ګوري ورونو موږ د امام پسې په 40 ساعتونو کې یعنی په یوه شپه ورځ کې 19 رکعته لمونځ کوو، 2 رکعته سحر، 4 رکعته ماسپښین، 4 رکعته مازیګر، 3 رکعته ماښام، 4 رکعته ماخوستن، دا 19 رکعته کېږي. د وابیانو مقتدیان په دې 19 رکعتونو کې صرف په 4 رکعتونو کې امین بالجهر وایي. په 2 رکعته سحر کې، 2 رکعته اولنی د ماښام او 2 رکعته اولنی د ماخوستن، په دغه 4 رکعتونو کې امین بالجهر وایي. او په پاتې 11 رکعتونو کې دوی امین بالسر یعنی په پټه باندې امین وایي. یعنی د ماسپښین په 4 رکعتو کې امین بالسر وایي، د مازیګر په 4 رکعتونو کې امین بالسر وایي، د 8 د ماښام په یو وروستني رکعت کې امین بالسر وایي، د 9 او د ماخوستن په وروستنیو 2 رکعتونو کې امین بالسر یعنی په پټه امین وایي، دا 11. نو په 11 رکعتونو کې وابیان هم امین بالسر وایي. نو اوس اتم جواب درته ذکر کوم. وابیان په 4 رکعتونو کې امین بالجهر وایي، په 11 رکعتونو کې امین بالسر وایي. نو په دې روایت کې د 4 رکعتونو او د 11 رکعتونو هیڅ تفصیل نشته. لا مذهبان د حدیث د کم ځای نه معلوموي چې مقتدی به صرف په 4 رکعتونو کې امین په زوره وایي او په پاتو 11 رکعتونو کې به په پټه وایي. یعنی خلاصه د اتم جواب دا ده چې په دې 11 رکعتونو کې وابیان ولې امین بالجهر نه وایي. د ماسپښین په 4 رکعتونو کې ولې امین په زوره نه وایي، د مازیګر په 4 رکعتونو کې ولې امین په زوره نه وایي، د ماښام په 1 رکعت کې ولې په زوره نه وایي، د ماخوستن په وروستنیو 2 رکعتونو کې ولې په زوره نه وایي. په دې حدیث کې خو د استثناء نشته، نو وابیان د 11 رکعته ولې مستثنا کوي؟ نه هم جواب دار ګوره ورونو چې وابیان نور احادیث هم په دلایلو کې پیش کوي. یو حدیث خو دغه دی چې په امینونو باندې به مسجد وکړنګېدو. یو بل حدیث وابیان پیش کوي د وائل ابن حجر رضی الله عنه. نو د دې حدیث د وابیانو او د وائل ابن حجر د حدیث په مابین کې تعارض دی، ځکه چې په دې حدیث کې د مسجد د کړنګېدو ذکر دی، او د وائل ابن حجر رضی الله عنه په حدیث کې داسې دي چې سمعته وانا خلفه، نسائی جل اول صفحه 94، یعنی ما واوریدو د پیغمبر علیه السلام امین او زه شاته ولاړم. نو دا په دې دلالت کوي چې امین صرف یو کس واوریدلو، او په دې حدیث کې د مسجد د کړنګېدو ذکر دی. ګوري ورونو په اخر کې د دې حدیث په باره کې د وابیانو یو څه دروغ هم درته را نقلوم. حافظ عبدالله روپړي دا یو وابیو د لا مذهب مشهور مناظرو، داغه کتاب د اهل حدیث کې امتیازي مسائل، پاغي کې 3 دروغ او 3 خیانت کړي دي. پاغي کې د دې حدیث په باره کې لیکلي دي، دا حدیث را نقل کړی دی او به ویلي دي چې دا حدیث ابو داود هم روایت کړی دی، ابن ماجه هم روایت کړی دی. ابن ماجه په کې دا زیادت هم کړی دی چې اول صف به کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امین واوریدلو نو د ډیرو امینونو نه به مسجد وکړنګېدو. او بیلی کې دا وابي عبدالله روپړي اهل حدیث کی امتیازی مسائل په دې ځکه لیکي چې شوکانی په نیل الاوتار کې لیکلي دي چې دا حدیث حاکم هم روایت کړی دی، او حاکم بیا ویلي کړي دي چې د بخاری او د مسلم په شرط صحیح دی، او بیا لیکلي چې د دارقطنی هم روایت کړی دی، او دارقطنی وایي فرمایلی دي چې د دې سند صحیح دی، او بیا ویلي چې بهقی هم روایت کړی دی او حسن ورته ویلي دي.
تر دې ځایه پورې د دې وابي د عبارت معنا درته ما ذکر کړه. لا مذهب شوکانی او لا مذهب عبدالله روپړي ګوره په دې حدیث کې 3 خیانت او 3 دروغ ویلي دي. ما اجمالا د شپږ دانې را جمع کړي دي، نورم ډیر زیات دي. اول خیانت په ابن ماجه کې په دې حدیث کې د فترکن الناس والتأمین الفاظ دي، یعنی ټولو خلکو امین پرېښی دی، ټولو صحابه او تابعینو. د دې نه معلومیږي چې په دې د صحابه او د تابعینو اجماع ده چې امین به جهرا نه ویلی کېږي. د دې حدیث په اول کې دا جمله ده عبدالله روپړي او لا مذهب شوکانی دا جمله نه را نقلی، دا یو خیانت. دویم خیانت دا دی چې دا لا مذهبان دام نه بیانوي چې د دې حدیث یو راوي بشر ابن رافع موضوعي روایات را نقلی، د دې حدیث د سند دغه حال نه بیانوي چې دا دویم خیانت دی. دریم خیانت دام نه بیانوي چې د دې حدیث په سند کې یو راوي مجهولم دی. دا خو 3 خیانت شو او 3 دروغ دي، بلکې دا دروغ شپږ کېږي. ګوره په داري قطني کې د دې کړنګار والا حدیث نشته او دی وابي ویلي چې په داري قطني کې هم دی. نو یو خو الته دا حدیث نشته او د ویلي چې شته. دویم دا چې دا حدیث الته نشته نو صحیح ورته څرنګه ویلي، نو صحیح ورته نه دی ویلي او دا وابي وایي چې صحیح ورته ویلي دي. نو دا 2 دروغ داري قطني پورې وتړل. داري قطني کې دا حدیث نشته او وابي ویلي دي چې شته. دویم دا چې صحیح ورته نه دی ویلي او دا وابي وایي چې صحیح ورته ویلي دي. دویم دروغ. په مستدرک حاکم کې دا حدیث بالکل نشته او دی وابي ویلي دي چې الته شته. دویم دا چې مستدرک حاکم کې نشته نو صحیح به څنګه ورته ووایي او دا وابي وایي چې صحیح ورته ویلي دي. نو 2 دروغ د حاکم پورې تړلي دي. دریم په بهقي کې دا حدیث بالکل نشته، پاتې خلادا چې حسن ورته وایي. نو ګوره د په بهقي حواله ورکړې ده او په بهقي کې نشته، نو چې نشته حسن ورته څنګه ویلي. نو 2 دروغ داري قطني پورې، 2 مستدرک حاکم پورې، 2 بهقي پورې، دا شپږ دروغ دي. نو 3 خیانت او شپږ دروغ په دې یو حدیث کې ویلي دي. وګوره دا 3 خیانت او شپږ دروغ د وابیانو په مشهور کتاب کې اهل حدیث کې امتیازي مسائل د عبدالله روپړي کتاب دی.